جانانا چرته موږ له هم تندوله شونډې راړه موږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړل شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د دوحه قطر نه تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم موږ د شمشاد ټلویزیون ملګري قطر ته راغلي یو نن په قطر کې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان د پښتو او پښتونولۍ مینان د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر ملګري راغونډ شوي دي د مشاعرې تابعه زموږ لپاره کړې ده په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعران ادیبان ګډون کوي وار په وار به زه هغوی راغواړم زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر د ملګرو یو نړۍ مننه کوم چې دا دومره ښکلی محفل یې زموږ لپاره را جوړ کړو پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر د تېرو 1200 کالو راڅخه دلته په قطر کې د خپلې مورنۍ ژبې لپاره کار کوي موږ ټول پښتانه په داسې شاعرانو په دې ادیبانو څوک د خپلې مورنۍ ژبې لپاره د دنیا په ګوټ کې چته چته هم کار کوي په هغه یې ویاړ کوو د مشاعرې لومړی شاعر ښاغلی ګلاب خان ګلاب چې د کرم ایجنسۍ سره تعلق دی هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي خو زه غواړم چې د مشاعرې شروع زه د ښاغلي نور البشر نوید صاحب د دې یو څو شعرونه راوکړم د زلفو او خالونو په قرضونو کې ادایو د زلفو د خالونو په قرضونو کې ادایو مونږ ټول عمر د وسن دیکانی کو لګیایو او لالیا تماشې لزو که خپل جنازې له لالیا تماشې لزو که خپل جنازې له حالاتو ته چې داسې ستړي ستړي ورپشایو او حسین د خپل پرات او زه د خپل باسین تګې حسین د خپل پرات او زه د خپل باسین تګې مونږ دواړه وچې شونډې نیمه ګړې نیمه خوایو او یو شعر پکې بل دی چې ستا خال په زه نه ښکاري زمونږ داغ په زړه کې پټ دی ستا خال په زه نه ښکاري زمونږ داغ په زړه کې پټ دی جانانه مونږ د مینې په دې سب کې بیریایو او ستا شونډې د بشر په نامه چپ میږي میږي شوې ستا شونډې د بشر په نامه چپ میږي میږي شوې خو موږ لکه خوږه سندره تا په مینه وایو په دې شعرونو باندې د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي ګلاب خان ګلاب صاحب له بلنه ورکوم چې څوک د کرم ایجنسۍ دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ګلاب صاحب ډېره مننه زید صاحب غزل مطلع ده ارشاد جی ارشاد د چا په درد چې خفه نشي سړی د چا په درد چې خفه نشي سړی نه یې منمه که ډېر ښه شي سړی د چا په درد چې خفه نشي سړی نه یې منمه که ډېر ښه شي سړی چې د یارانو سره چل کوي تل چې د یارانو سره چل کوي تل نو بیا په دې وجه سپېره شي سړی حاله بخلاشي د دنیا لغمه حاله بخلاشي د دنیا لغمه بس چې د مرګ به خوب وده شي سړی حاله بخلاشي د دنیا لغمه بس چې د مرګ به خوب وده شي سړی فیاض صاحب شعر ده دا چې هر چاته ګوته نیسي مدام دا چې هر چاته ګوته نیسي مدام لږ د خپل ځان ته په کته شي سړی دا چې هر چاته ګوته نیسي مدام لږ د خپل ځان ته په کته شي سړی او چې ورته وشي لږ د بدو احساس چې ورته وشي لږ د بدو احساس ګلابه څومره شرمېده شي سړی د یو وړو بحرون ولا وړو کنې غزل ارشاد زه یم لتا مرور زیم لتا مرور تی لما مرور مینه هم دی توایی شناسه مینه هم دی توایی
چې شي پناه مرور الله دې ټول په خلا کې الله دې ټول په خلا کې د دې دنیا مرور الله دې ټول په خلا کې د دې دنیا مرور او خلک تپوس مې وکړي خلک تپوس مې وکړي ما نه آشنا مرور او د بل وطن په لوري د بل وطن په لوري زی په ژړا مرور اخري مقطع پرون په خلا ګلابا پرون په خلا ګلابا نن شولو بیا مرور تا مرور وي ماته د پښتو هغه ټپره یاد کړه چې زما د یار داسې خندا ده د سلو کالو مرور په خلا کې ډېره مننه ډېر خوندور شعرونه دي دا ښاغلی ګلاب خان ګلاب صاحب چې تاسو ډېر خوندور شعرونه واورېدل د مشاعرې دویم شاعر ښاغلي اسماعیل حساس له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی اسماعیل حساس ډېره مننه دا اسماعیل حساس صاحب کتاب د ګریوان ډېره مننه نظر صاحب ارشاد شعرونه یې ارشاد څه ښکلی فکر دی او خیال دی حساس څه ښکلی فکر دی څه ښکلی فکر دی او خیال دی حساس چې په لټون ستا د جمال دی حساس ډېر ښه واه او شعر دی چې د بارانونو زور به څه وزغامي د بارانونو د بارانونو زور به څه وزغامي چې د لمدو خټو دیوال دی حساس واه 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 ډېر ډېر دا شعر بیا وایه د بارانونو زور به څه وزغامي چې د لمدو خټو دیوال دی حساس ډېر ښه او شعر دی چې د خریو خیال یې چیړلی نه دی د خریو خیال یې چیړلی نه دی خوږ دی په خټه کلیوال دی حساس ډېر ښه ډېر ښه خوږ دی په غزل ده زید صاحب جی جی ارشاد هیڅ ګرمه خبره ما په شونډو که سړه راویسته ګرمه خبره ما په شونډو که سړه ګرمه خبره ما په شونډو که سړه راویسته خو بیا مې هم پکې یو پټه شان جذبه راویسته ډېر ښه او شعر د خوږ صاحب هیڅ دا دې زما د مرګ د پاره خړولې اوبه دا دې زما د مرګ د پاره خړولې اوبه او تا چې زما د پټي برید باندې والا راویسته ډېر ښه او شعر دی چې د چا خبره چې پرادی وي او پرادی شویرنه د چا خبره چې پردی وي او پردی شوی فیص د چا خبره چې پرادی وي او پرادی شویرنه هر یو پالګر که زما لاس کې ستا نمه راویسته ډېر ښه او شعر د خوږ صاحب ما چې بچرته پښتانه سرتوره ولیدله ما چې بچرته پښتانه سرتوره ولیدله ورته به ما د احساس کور نه لوپاټه راویسته او شعر د هیڅ زه چې به ځان سره د بل په حواله غږېدم زه چې به ځان سره د بل په حواله غږېدم ځان به بیا ماته د ځان بله حواله راویسته مننه زه چې به ځان سره د بل په حواله غږېدم او ځان به بیا ماته د ځان بله حواله راویسته خوږ صاحب او ما چې به کله د دوو منځ کې فیصله کوله ما چې به کله هم د دوو منځ کې جرګه کوله او زما فطرت په له ضمیر نه فیصله راویسته ما چې به کله هم د دوو منځ کې جرګه کوله او زما فطرت په له ضمیر نه فیصله راویسته او اخري شعر د نظر صاحب ارشاد حساسه زه چې به لا کوره راوتم په سفر حساسه زه چې به لا کوره راوتم په سفر په خپلو ولو به مې خپله جنازه راویسته مونږ جړلې دي مونږ هر چاته زاری کړې ده مونږ جړلې دي مونږ هر چاته زاری کړې ده د ډېر کړاو نه پس مو جنګ ته تیاری کړې ده اوس پرلی به خاورې د رامبیل چامبیل په خوند پوه شي
سپرلی به خاورې د رامبیل چامبیل په خوند پوه شي په لوپټه باندې بل شان ګلکاري کړې ده دا ښاغلی اسماعیل حساس چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ده مشاعرې بل شاعر دی محمد رضا خان رضا صاحب د چا تعلق چې د سوات د ګلورنې سیمې سره دی محمد رضا خان رضا صاحب ته خواست کوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو د کتاب نوم یو جهان مننه ډېره مننه یو دوه شعرونه چې په دې خزان وهلي باغ باندې سپرلي راولي په دې خزان وهلي باغ باندې سپرلي راولي خالقه بیا زموږ په سرو ګلو سیالي راولي او صوبه د بل دپاره ویني د یو بل تویوي د پښتنو په کلي کور کې رورولي راولي مطلب ده چې چنغښته می ساتي مینه د تور په بستر کې چنغښته می ساتي مینه د تور په بستر کې سملم به ارو مرو د اور په بستر کې او دا ته چې وې چې زړه دې په ګوګل کې ولې شوري دا ته چې وې چې زړه دې په ګوګل کې ولې شوري قرار به څنګه سملی سوی سکور په بستر کې او د اختیار صاحب د پاره شعر چې دا ته په دې محلت کې د دیبي حصه وګړي دا ته په دې محلت کې د دیبي حصه وګړي اشنا لکه غمې د چا شمکور په بستر کې او نظر صاحب شعر دی چې لوګي مې د ګوګل په دیوالونو برخیږي لوګي مې د ګوګل په دیوالونو برخیږي بل شوی مې د اور د زړه د کور په بستر کې او مقصد چې ملګری دا ګمان کړي چې رضا مراقبه ده ملګری دا ګمان کړي چې رضا مراقبه ده زه ناس د زړه درد یم نسکور په بستر کې یو جان مننه صاحب شاه صابر وایي چې رنګونه پیژنم رڼا پیژنم رنګونه پیژنم رڼا پیژنم محبت پیژنم ښکلا پیژنم ته مې سودا ته مې دنیا د مینې ته مې سودا ته مې دنیا د مینې خپله سودا خپله دنیا پیژنم او ماته د نور نصیحت څه ضرورت ماته د نور نصیحت څه ضرورت زمینه پیژنم اشنا پیژنم دا او محمد رضا خان رضا صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان مشاعرې بل شاعر ښاغلي نصیر الدین جوهر صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو نصیر الدین جوهر صاحب صاحب شعر دی خدای گو دنک برابر ځای پکې روغ پاتې نه دی خدای گو دنک برابر ځای پکې روغ پاتې نه دی زړه ته قسیمه د کابل وایم دروغ ونه وي چرته د ښکلو یارانه او چرته ته جوهره چرته د ښکلو یارانه او چرته ته جوهره والله که تا ته لوی پګل وایم دروغ ونه وي شعر د نظر صاحب بغیر د محبته زما جون نشي کېدی بغیر د محبته زما جون نشي کېدی او علاج د بیمار زړه خو تش په فن نشي کېدی او ریبار لګ مې پوی کړی اخر څنګه یار پخلا کړم ریبار لګ مې پوی کړه اخر څنګه یار پخلا کړم په هر یو خبره خو سوګند نشي کېدی ډېر ښه دا ډېر ښه شعر دی واه واه نه او اخستې چې نوي د خپل مور پلار دعاګانې اخستې چې نوي د خپل مور پلار دعاګانې ها انسان دنیا کې سربلند نشي کېدی او شعر دی نظر صاحب اغیار د خیر دوای خو زما دغه یقین دی اغیار د خیر دوای خو زما دغه یقین دی پښتون سړی هیڅ کله شر پسند نشي کېدی اغیار د خیر دوای خو زما دغه یقین دی اغیار د خیر دوای خو زما دغه یقین دی پښتون سړی هیڅ کله شر پسند نشي کېدی او مقتدا جوهره خوږ وطن مو چې په سرو لمبو کې سوځي جوهره خوږ وطن مو چې په سرو لمبو کې سوځي
خوبونه رانه نور په سپین مړوند نشي کېدی. ډېر ښه ډېر د مشاعرې بل شاعر ګران او محترم مشر حشمت الله مومن صاحب د شفقت ډېری سره تعلق دی. هغه بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي. ښاغلی حشمت الله مومن صاحب. ډېره مننه نظار صاحب. یو دوه شعرونه دي. ارشاد. د پښتنو بدقسمتي ده دا که نور څه چل دی. د پښتنو بدقسمتي ده دا که نور څه چل دی. گزار د هر لوري چې کیږي نو خیبر پې لګي. دا ستا مومن ته چې پیغور د وچو شونډو کیږي. دا ستا مومن ته چې پیغور د وچو شونډو کیږي نورې د وچوي چې جانانه ستا نظر پې لګي. غزل دی. زړه ته اوتر غوندې خیالونه راځي څه وکړم. زړه ته اوتر غوندې خیالونه راځي څه وکړم. تا ته د خیر وي ستا یادونه راځي څه وکړم. ما به پخوا د زړه نویستی وې جانانه زما. ما به پخوا د زړه نویستی وې جانانه زما. خو چې په یاد کې تیر وختونه راځي څه وکړم. او د زړه انګار باندې د وخت ایرې پرتې وي اشنا. د زړه انګار باندې د وخت د زړه انګار باندې د وخت ایرې پرتې وي اشنا. چې ستا د لورې نه بادونه راځي څه وکړم. پښتونخوا زه خو ستا په ځمکه خندېدل غواړم. پښتونخوا زه خو ستا په ځمکه خندېدل غواړم. چې د هر کوره فریادونه راځي څه وکړم. او اخري شعر دی. مومن د نه دی دا زمونږ د عملونو انجام. مومن د نه دی دا زمونږ د عملونو انجام. دا ازمیخ په تا پښتونه راځي څه وکړم. څومره سادګي وه په لمسون د چا رقیب. څومره سادګي وه په لمسون د چا رقیب. یو مین د بل جدا کېدو مې خاندل. او زار د شم د لوی حوصلې نه محبوبې. زار د شم د لوی حوصلې نه محبوبې. حسن د پښتونو ریجېدو مې خاندل. او سایله د پښتون په کلکو لاسو پښتنو. سایله د پښتون په کلکو لاسو پښتنو. ستا پښتون کلم چې ماتېدو مې خاندل. دا ګران مشر حشمت الله مومن صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېده. ستا یو نړۍ من مشاعرې بل شاعر ګران ملګري قرار ورکزی صاحب د خوایداتو د سیمې سره تعلق دی. هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. هغه قرار نظر صاحب دا نظم نه مخکې غزل څو شعرونه دي. ارشاد. دستا یادونو پکې شور مړ دی. دستا یادونو واه دستا یادونو پکې شور مړ دی. سا پکې ګرځي خو زړه نور مړ دی. سا پکې ګرځي خو ستا د یادونو پکې شور مړ دی. سا پکې ګرځي خو زړه نور مړ دی. او زړه ته مې نه ګورې چې زه یاره. زړه ته مې نه ګورې چې زه یاره. لا خو نه موړ دی نه یې اور مړ دی. مننه. او دومره په مرګ یم د مظلوم خفه. دومره په مرګ یم د مظلوم خفه. لکه سړی چې مې د کور مړ دی. او د انسان دا کم یو تصویر وینم. د انسان دا کم یو تصویر وینم چې نن د ورور د لاسه ورور مړ دی. او بېقدره وخت کې دا ژوندی قرار. بېقدره وخت کې دا ژوندی قرار. خو په مثال لکه د سکور مړ دی. ډېر ښه. نظر صاحب نظم ده. خدای خبر وږی او که تږی به و
خدای خبر وږی او که تږه به وو او چې په څه حال کې به و ستړی به و سبی ارمان و خدای خبر مرګیا ورک شي سپیره د مسافر مرګیا او بنده د ژوندانه په اخرو سلګو کې سبی ویلی وي سلګو کې هاي چې ارمان به د بچو کړی وي که به د کلي د کوڅو کړی وي د چا لیدو به یې تمنا کړې وي ستا په راتلو به یې ګیله کړې وي پردي وطن کې د سفر مرګیا ورک شي سپیره د مسافر مرګیا دویم بنده په وچو شونډو به یې فریاد کړی وي خپل پردي کور کلی به یاد کړی وي او خدای خبر څه به وي وړي زړه کې غمجن او ستړي زړه کې د شوګیرو ډکې وهلي سترګې وی به یې چا ته اړولي سترګې په زړه سخته زورور مرګیا ورک شي سپیره د مسافر مرګیا بل بنده سبی لرلې ارادې په زړه کې وی به یې څه ډېرې کیسې په زړه کې زړه مسافر خو د ګیلو نه ډک وي د سوو اسویلو نه ډک وي د فریادونو او دردونو سره د ستړو ارمانونو سره وی به یې کتلي لرو بر مرګیا ورک شي سپیره د مسافر مرګیا اخیری بنده نه پرې د زور ژړېدلو شته څوک نه پرې د اوښکو تویولو شته څوک له کوره ورک زارې غوندې دی مسافر مړ دی بې اسرې غوندې دی خپل خلاصه چې مې دښمن کراره نه دې مري څوک په بل وطن کراره د خپلې خاورې بختور مرګیا ورک شي سپیره د مسافر مرګیا دا و ښاغلی قرار ورکزی صاحب چې ډېر دردېدلې نظم یې مونږ ته ووایي ستا یو نړۍ مننه کور مو ده په ګل مینېدل څه وو ځانونه مو هیره کړل د امن د ښار خلک وو فکرونه مو لمبه کړل او حالاتو راته لویه سرکشي کړه را په غاړه لویه سرکشي کړه را په غاړه بلا سرونه مو د خپو لاندې میده کړل او جانانه چرته موږ له هم تندوله شونډې راړه موږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړل په دې شعرونو باندې زاید شناس چې د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر د رابطې سکتر دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی زاید شناس غزل نه مخکې دوه شعرونه ارشاد ستاسو په شان زړونو کې زمونږ هم ارمانونه شته ستاسو په شان زړونو کې زمونږ هم ارمانونه شته زړه مونږ لا غربته د ارمان دنیا نه لرې وړو او مینې ته خو سوچ هډو شناسه مونږ کوی نه شو مونږ خو د سړې ډوډۍ په سوال هم سل خبرې وړو غزل مطرح ده جي وخت کړه مزورک ګنې زرغون خوم ګنې زرغون خوم نن بچاته نه ښکارم پرون خوم وخت کړه مزورک ګنې زرغون خوم نن بچاته نه ښکارم پرون خوم او تا به لاس را کړی و که هر څه وم پرېږده وه سړیه بس پښتون خو وم او ستا د خوب لیدو کې زه د خوب غوندې خدای وکړه که پوه شوې په ژوندون خو وم او نظار صاحب بل شعر ده خدای خبر چې څنګه هلته پاتې وم زه د جانان کلی نه راستون خو وم خدای خبر چې څنګه هلته پاتې وم زه د جانان کلی نه راستون خو وم اخري مقطع څه زړه شناس ته ووایي چې یار ګرم نه دی ما به څه ګنډي چې د ګنډون خو وم
ګلی هوري هم باران په ځمکه کیږي، سود په ځمکه کیږي، زیان په ځمکه کیږي، وخت میشته په پردی ځمکه کړم رنځوریم، وخت میشته په پردی ځمکه کړم رنځوریم، نختر کله د ملتان په ځمکه کیږي. دا و زاهد شناس صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل، ستا یو نړۍ مننه. د مشاعرې بل شاعر ګران مشر ښاغلي لیاقت علي یاد صاحب له د چا تعلق چې د دیر سیمې سره دی، هغه له بلنه ورکوم ښاغلي لیاقت علي یاد صاحب له چې موږ په خپل کلام کې د درد په سړیکو کې مې ټوله زندګي تېره کړه، د درد په سړیکو کې د درد په سړیکو کې مې ټوله زندګي تېره کړه، ښه په سوکړه سوکړه موسم کې مې ځواني تېره کړه، او څوک چې د حال پوښتنه وکړي نو مسکي شو ورته، څوک چې د حال پوښتنه وکړي نو مسکي شو ورته، په زړه زخمونه خو په شونډو مو سیالي تېره کړه، او زمونږ د خوار ژوندون د خوارې ورځې څوک ملګري، زمونږ د خوار ژوندون د خوارې ورځې څوک ملګري، موږ په تیارو د غریبۍ کې تنهایي تېره کړه. او ډېره مننه جي. او هر یو ماښام د خپل ارمان ګریوان شلېدلی ګڼو، هر یو ماښام د خپل ارمان ګریوان شلېدلی ګڼو، بېوسي تل موږ په برخه ځلي تېره کړه، او هر یو ارمان مو د زړګي په سر شو پاتې راته، موږ د ژوند هر لحظه په اسویلي تېره کړه، او وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، موږ هره ورځ هم په دې شمار د لیوني تېره کړه، وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، موږ هره ورځ هم په دې شمار د لیوني تېره کړه. او زری زری ستړي ستومانه چې د کار راشو، زری زری ستړي ستومانه چې د کار راشو، په یوازې کټ کې مو ټول عمر ستوماني تېره کړه، او موږ د ګل نه څه خبر شو وږمې څه پېژنو، موږ د ګل نه څه خبر شو وږمې څه پېژنو، موږ په تشه خوله قصه د پسرلي تېره کړه، او هېڅوک د غم اډو خلاص نه دي تا ته وایم، هېڅوک د غم اډو خلاص نه دي تا ته وایم، چا په خپل ژوند کې همه عمر خوشحالي تېره کړه، او موږ د ژوند د ناوې مخ ته یو په تمه تمه، یاده موږ هره خوشحالي د ژوند خیالي تېره کړه. ووایه څوک زما په څنګ ودرېدو، ووایه څوک زما په څنګ ودرېدو، زما شعور زما په ننګ ودرېدو، او وار دې د لیچو د بنګړو تېر شه، وار دې د لیچو د بنګړو تېر شه، زما خو زړه په دغه شلنګ ودرېدو. دا و ښاغلی لیاقت علي یاد صاحب چې ډېر خوندور او ډېر دردیدل شعرونه ترې موږ اورېدل، ستا یو نړۍ مننه کور مودان. مشاعرې بل شاعر ګران مشر محمد پیاز بنګس صاحب د چا تعلق چې د انګودو سیمې سره دی، هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. محمد پیاز بنګس صاحب. ډېره مننه صاحب، ملګري ترنم دغه کوي او ترنم خو ډېر ښه شعرونه ځای صاحب. جی جی ارشاد. د سر می واخلا دستار نه در کوم، نه در کوم، نه در کوم، دا سر می واخلا دستار نه در کوم، نه در کوم، نه در کوم، د خپل خاورې اختیار نه در کوم، نه در کوم، نه در کوم، دستا چمن ګلان بډیر ښکلي وي، دستا چمن ګلان بډیر ښکلي وي، خو زه د خپل چمن خار نه در کوم، نه در کوم، نه در کوم. کت پې تاج او د تخت دواړه راکړې، کت پې تاج او د تخت دواړه راکړې، زه د شلیدلي ګریوان تار نه در کوم، نه در کوم، نه در کوم.
दस्ता काणड़ंद तकलीद पलास की वाह वाह दस्ता डांद कण तकलीद पलास की फयाज द अकल मुहार न दर कवम न दर कवम न दर कवम दा वजल दा जी जी ताची नवीनम नोयार चिष्मांस कडम ताची नवीनम नोयार चिष्मांस कडम कज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म कज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म चे नखलस्ता दमिन जरगुन कड़ो वाह चे नखलस्ता दमिन जरगुन कड़ो कमेस्तर गुबरान और बारान सकड़म कमेस्तर गुबरान और बारान सकड़म दा बिसब्राज मिता पसी जड़ीगी दा बिसब्राज मिता पसी जड़ीगी बेदस्ता का खोबान डेर दी खोबान सकड़म बेदस्ता का खोबान डेर दी खोबान सकड़म ताचिन वेनम नयार चिश्मान सकड़म के ज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म शेर द खोक साहब चीज मादरंज दरु कवलेन शी चीज मादरंज दरु कवलेन शी प दुनिया का डरमान दी दरमान सकड़म प दुनिया का दरमान दी दरमान सकड़म चिदयारुद खातिर बिदार नकड़ो चे दयारुद खातिर बिदार नकड़ो चे दयारुद खातिर बिदार नकड़ो जबवाया आगा हो फिगान सकड़म जबवाया हगा आहो फगान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म दस्ता मोगंदे चयो गुल्प की नश्ता दस्ता मोगंदे चयो गुल्प की नश्ता जबवाया हागा बुस्तान सकड़म जबवाया हागा बाग बुस्तान सकड़म चीज मा पहलता तरस नरजियारा चीज मा पहलता तरस नरजियारा जदनोर खल्क जार कुर्बान सकड़म जदनोर खल्क जार कुर्बान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू जबह गस्तने स्तने मुशगान सकड़म जबह गस्तने स्तने मुशगान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदेयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म
مشاعرې بل شاعر خوږ او ګران مشر اختیار خان مومن د چا تعلق چې د مومند جنسای سره دی او د پاک پښتو ادبي کاروان ورته بابا وایي بلکې د کاروان بابا دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي او د دې مشاعرې لپاره او د ځان لپاره او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لپاره دا ډېره درنوي خبره ګڼم چې داسې ستر ستر مشران شاعران نن په دې مشاعره کې ګډون کوي. ما چې ولید دلبر ستا چشمان زړه مې ولګېد په تندر د اسمان هر صحت مې ژړوي قصور مې څه دی نه پوهېږم په ګناو د خپل ځان د دنیا د دولتونو بې پروا یم ته مې دین ته مې دنیا ته مې ایمان اوښکې درومې د چشمانو رنګ یې یوړو ستا د یاده غافل نه یم یو زمان عاشقه مې حدتونه غرسني کړه ځکه شي د لیونو په ما ګمان ستا غمونه مې سیله کې زیلی وکړې خړوبېږي مې د اوښکو په باران طبی د مال او سر مخکې څه د خدای جدا مه کله چا نه جانان رب د پاره یو فیروزو د وصال وکړه ګلزار بیا جوړ کړه د هجر په بیابان د ماشوم لکه چې یو خېټه مطلب وي عاشقه سي بې پروا په نور جهان د زړه کور مې یاره ستا په ښکلا ډک دی نه ځایږي بې ښایست د بل انسان که پې ستا د درد د سپیو لږه ماتېږي په قسم ترې زما غوښې شه قربان رب د پاره اشنا غم دې بیرته بوځه چې کوربه راته جوړ نه کړې د مهمان دا حکمت دې د کوم در سره پیدا کړه چې د ځان نه دې جدا کړو له خپل ځان زه اختیار به خپلې وینې صدقه کم که مې صبر شو دلبره ستا په شان تل د یار د غمه سوځم په نهران نه مې ځمکه پر یاد اخلي نه اسمان چې څوکړې زما د زړه باغونه وچکي چې څوکړې زما د زړه باغونه وچکي بیا پې څه که هره ورځ کېږي باران راز د عشق زه د خولې په دورشل بند کم راز د عشق زه د خولې په دورشن بل کم څرګندېږي حال د اوښکو د جریان ما اختیار به بې دستوره یار خپل کړی که دا نوم را پورې نه وی د افغان رحمان بابا وایي چې خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم دا و ښاغلی اختیار خان مومن صاحب چې ډېر درانه خواږه ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ده تږی تږی یم چې نه یې جل مې اخلي چې دې وینم سعدالله جان برق وایي چې تږی تږی یم چې نه یې جل مې اخلي چې دې وینم اخیر سا به رانوځي په دې تنده لیونی کې چې دې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې چې دې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه کور د چا کنډر وي په آباده آبادی کې دا زما خاوري ری ژوند دا زما خاوري ری ژوند پاکستان یا زمینه مینه دا زما خاوري ری ژوند پاکستان یا زمینه مینه لکه ګل وي چا ټومبلې په ریخي ریخي پګړی کې د سعدالله جان برق صاحب په دې خوږو شعرونو باندې د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر ګران صدر خپل ډیر خوږ او ګران مشر خوږ نصیب خوږ صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي خوږ نصیب خوږ صاحب ډیره مننه نظر صاحب زه خپل طرف نه او د خپل پاک پښتو ادبي کاروان له طرف نه نظر سبزي صاحب او د شمشاد ټي وي ټولو همکارانو ډیره زیاته مننه کوم او په دوه قطر کې ورته هرکلی وایم او هغه مینوال چې کوم دا پروګرام اوري هغو ته زما ډېرې نیکې پیرزوینې او زه یو خپل کتاب خوږ انتظار په نوم زه نظار صاحب ته ډالۍ کوم لکه څنګه رضا صاحب سواته چا هېڅ ونه وی او اسماعیل حساس صاحب خپل کتاب ګریوان هم ورته پیش کړو او زم خپل طرف نه نظار سبزي صاحب ته خپل خوږ انتظار یو کتاب ډالۍ کوم ډېره ډېره دا یو څو شعرونه ارشاد جی ارشاد نوی دوران شولو وختونه نور شو
نوې دوران شولو خیالونه نور شو تقاضې نوې شولې زړونه نور شو شعر د زه چې تر تا پورې در ورسېدم زه چې تر تا پورې در ورسېدم مرحلې نورې منزلونه نور شو لکه ضمیر آینا لاس کې درکړه لکه ضمیر آینا لاس کې درکړه چې ستا سرې باندې رنګونه نور شو ډېره مننه د نظریو او د اعصابو جنگ دی د نظریو او د اعصابو جنگ دی د حرب او ضرب روایتونه نور شو ما ویل چې یاد نه بدي وباسم خو ما ویل چې یاد نه بدي وباسم خو یاره چې هیر مې کړي یادونه نور شو دې پسې نظار صاحب مو د الله تعالی په عظمت کې څو کرښې تورې کړي دي او تاسو ته عرض دي چې مامور په کل صفات دی هغه ذات د الله ذات دی موجد د کائنات دی فنا نه لري حیات دی مدلل او مسبب دی د زمان او مکان رب دی نباتات که حیوانات دی هوا نور که جمادات دی بحر و بر کې چې ذرات دی ستا د کل نه جزئیات دی که عیان دی که محجوب دی هر څه تا پرې منصوب دی ته شاهد یې ته مشهود یې ته حاضر یې ته موجود یې حد دې نشته لا محدود یې ته خالق او ته معبود یې لوی خاوند د قدرتونو شهنشاه د جهانونو دا ظلمات دی که جلوی دی انس و جن که ملائکی دی که شعور کی تخانی دی ستا د لوی ذات معجزی دی خو نصیب په عقل خام یم په تعریف کې د ناکام یم ډېره مننه نظار صاحب ډېره مننه وخت چې مې په کم اوس بوزي د مجبورۍ بزم وخت چې مې په کم اوس بوزي د مجبورۍ بزم زه خو د اوبو په سر خسڼه یم جانانه او خدای خبر د کومو مرحلو بلا تېرېږم خدای خبر د کومو مرحلو بلا تېرېږم دا خو لا د عشق مکتب کې چڼه یم جانانه او هغه چې په هر قدم یې ژوند سندره کړی هغه چې په هر قدم یې ژوند سندره کړی و هغه تسکین اوس ژوندو کې مړه یم جانانه دا خوږ او ګران مشر خوږ نصیب خوږ صاحب صدر صاحب د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قدر صدر ډېر خوندور شعرونه ته موږ واورېدل ډېره مننه ستاسو ډېره مننه د مشاعرې اخیری شاعر خپل ډېر خوږ او ګران ملګري ادب شناس ادب دوسته په خپله ژبه په خپل وطن په خپله خاوره مین ښاغلي زاهد نریاب صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی زاهد نریاب صاحب نظار صاحب ډېره مننه خو د خپل غزل او شعرونو نه مخکې زه د ملګرو دپاره او د شمشاد دپاره یو څو خبرې کول غواړم ستاسو په اجازې سره بالکل ملګرو که مونږ کله هم چې کینو خاص کر مونږ مسافر ملګري نو زمونږ لاس کې ریموټ په ټي وي او سیټلایټ دنیا ده زمونږ د ټي وي په سکرین باندې یا زمونږ دغه کې په سوونو چینلې موجود دي خو مونږ پښتانه چې کله هم څه کتل غواړو د پښتو باره کې د پښتنو روایتونه کتل غواړو د پښتنو د ژوند هغه رویې کتل غواړو نو مونږ واقعي چې زمونږ لاس د شمشاد په بټنه ورځي زما دا خیال دی چې که په حاضر وخت کې کچا د پښتو روایت ژوندی ساتلی دی کچا د پښتو کلتور د پرمختګ دپاره یو هڅه کړې ده یو کوشش یې کړی دی کچا د پښتو د ادب د ترقۍ دپاره څه ګام پورته کړی دی نو هغه زه ګڼم چې صرف اور صرف شمشاد دی
د پښتون چې کم تصویر د اغیارو په ښیښو مونږ ګورو شمشاد هغې ته هغه د پښتون هغه تصویر ښکاره که واقعي لکه څنګه چې پښتون دی او د پښتون چې کم خپل ژوند کې خپل ساده باده ژوند کې لکه څنګه چې ښکارېږي مونږ ګورو چې شمشاد په دې هڅه په دې کوشش کې لګیا دی چې د پښتو چې کومه طور طریقه ده هغه نورو دنیا ته وړاندې کړي او پس د دې نه زه یو څو خبرې د خپل تنظیم باره کې چې پاک پښتو ادبي کاروان دا یو څو وخته مخکې لکه سړی چې په جرګه کې خاموشه ناست دي نو کیدای شي څوک په ګمان وکړي چې سړی نه دی شته نه دی خو دا د سړي خاموشي د هغه مشر خاموشي کیدای شي چې هغه د درنوالي نښه وي کیدای شي چې هغه د درنوالي تقاضا وي نو دا د دې دا مطلب نه دی چې دا د هغه د وجود نفي وشي نن پاک پښتو ادبي کاروان یو ځل بیا دنیا ته وړاندې کیږي او پښتنو ته وړاندې کیږي زه راغلي ملګرو او په خصوصي توګه د ښاغلي نزار او یوسفزي صاحب ډېره مننه کوم چې دوی زموږ دا کاروان دنیا ته وړاندې کړ او دې نه مونږ د راتلونکو ورځو دپاره هم همدا توقع دا امید لرو چې دې به مونږ ته همدغسې د مینې او د توجه راکړي مونږ ته او ستاسو هم ډېره مننه چې نن تاسو کاروان په بلنه باندې تر دې تشریف راوړو زه به تاسو نه راتلونکي وخت کې همدا تمه لرم چې انشاءالله همداسې بیا یو ځل مونږ په دې هغه لګو ډېره مننه دي د ملګرو د ښیښو غزلو نه پس خو څه نه شو پاتې چې زه څه ووایم نظار صاحب خو مختصر غوندې څو شعرونه به تاسو ته وړاندې کړم چې ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي دغه ورانه به زما کله جوړېږي ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي دغه ورانه به زما کله جوړېږي او نورې شګې په ما مه راوړه جنونه نورې شګې په ما مه راوړه جنونه کور د عقل په صحرا کله جوړېږي نورې شګې په ما مه راوړه جنونه کور د عقل په صحرا کله جوړېږي او چې پښتو سره پښتو نه که زاهده چې پښتو سره پښتو نه که زاهده د سرحد نه پښتونخوا کله جوړېږي بل یو مختصر لنډ وبهرو لکه چې تاسو عزت دي یو روماني غوندې هغه دی چې دلبر ته نه رسېږي چې دلبر ته نه رسېږي زړه هي چرته نه رسېږي هغه آه خاورې ریشه هغه آه خاورې ریشه چې اثر ته نه رسېږي او که شبنم ډېر زورور شي که شبنم ډېر زورور شي مازدیګر ته نه رسېږي او میخانې د جهان واړه میخانې د جهان واړه ستا نظر ته نه رسېږي میخانې د جهان واړه ستا نظر ته نه رسېږي او ملنګي بیا رسکړم ملنګي بیا رسکړم چې ستا ورته نه رسېږي ملنګي بیا رسکړم چې ستا ورته نه رسېږي چې د داره څوک یریږي چې د داره څوک یریږي هغه در ته نه رسېږي او بل شعر دی چې که سپوږمۍ ده او که ګل دی که سپوږمۍ ده او که ګل دی ستا بشر ته نه رسېږي او بې تهمته بې پیغوره بې تهمته بې پیغوره مینه سر ته نه رسېږي بې پیغوره بې تهمته مینه سر ته نه رسېږي یو آخري شعر دی چې پردی شیش محل زاهده پردی شیش محل زاهده خپل کندر ته نه رسېږي ستاسو ډېره ډېره مننه خو شمشاد خدمات خو ډېر زیات دي او په هر حواله ډېر زیات دي خو د شمشاد په ثقافت د پښتو دپاره په ثقافت د حوالې سره د
ادب په حواله سره او د پښتون کلتور په حواله سره چې دې کم خدمات دي پاک پښتو ادبي کاروان د هغه خدماتو په اعتراف کې نن د خپل تنظیم اړخه دې ته یو ایوارډ ورکوي. ډیره مننه کوم د خپل طرفه د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان ډیره مننه ستاسو د دې درناوي. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې د دوحه قطر نه موږ تاسو ته وړاندې کړه. دې سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده. په اخر کې یو ځلې زه بیا د پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو او د مشرانو د زړه له تل نه شکریه ادا کوم. دې سره د نه زه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مسمارم. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.